درې کسان دي چې الله رب العزت یې لمنځونه نه مني. که څونه منځونه کوي الله د دې منځونه نه مني او د دې و نیکي آسمان ته نه پورته کیږي. اول هغه تښتېدلی غلام چې د خپل بادار بغیر د اجازې نه تښتېدلی وي تر څو چې بیرته راڼه شي د خپل بادار ته، د خپل مولا ته او خپل لاس باندې ځان ورته تسلیم نه کړي. خپل لاس د هغو په لاس کې نه دي. تر هغه وخته پورې به الله د دې لمونځ قبول نه کړي او هیڅ نیکي به د دې آسمان ته پورته نه شي. دویم هغه میرمنه او هغه ښځه ده چې د هغه خاوند د دې نه خفه وي. هغه ښځه ده چې خاوند او میړه یې ترې خفه وي تر څو چې دې خپل خاوند نه وي خوشحاله کړی. رسول الله وایي د دې به نه لمونځ قبول شي او نه به کومه نیکي آسمان ته پورته شي. دریم هغه نشهیي دی چې هغه یا په چرسو یا په شرابو یا په تریاکو یا په پوډرو باندې اخته وي تر څو چې هغه صحیح نشي او دا کارونه پرېنوي. څومره نیکي چې په دې حالت کې کوي الله هغه نیکي د دې نه مني. هغه شی چې په عقل باندې پرده راولي که هغه لمده وي یا وچ وي، که هغه څکل کیږي یا خوړل کیږي، هغه ټول د شرابو څخه عبارت